هغې خو ما باندې خپل سر قربانو د هغې جینۍ به درته څه وایمه تر مطلبه یارانې دي ما توبه ده تر مطلبه یارانې دي ما توبه ده د قیامت دا علامې دي ما توبه ده تر مطلبه یارانې دي ما توبه ده د قیامت دا علامې دي ما توبه ده انضمام نادان تپوس ته خو لږ راشه انضمام نادان تپوس ته خو لږ راشه چې په مخ د غم خولې دي ما توبه ده مینوال والسلام علیکم زه انضمام نادان یم ارمان ټیوي په شیشه باندې دا پروګرام تاسو ګورئ ما سره خوا کې نادر پاگل صاحب ناست دی هغه نه به څه شعرونه اورو څه غزلې به واورو څه نوي تیار کړي وي اختر باره کې تیار کړي وي نو تاسو سره په دې شیشه باندې شریک کوو نادر صاحب سلامونه مې قبول کړه وعلیکم السلام انضمام نادان صاحب ډېره مننه تاسو مونږ ته په دې لنډ تنګ وخت ټایم راوویستو نو ډېره مننه نو زه به ته یو مصره وکړم تاسو ته ډالۍ وي نادان زما د پاره پاس اسمان دی نادان زما د پاره پاس اسمان دی زما استاد دی زه یې ډېر قدر کوم نو بیا به ته یو غزل ووایم غزل نه مخکې به ته یو څو شعرونه ووایم د غریبۍ به درته څه وایمه د غریبۍ به درته څه وایمه د بېوسۍ به درته څه وایمه هغې خو ما باندې خپل سر قربانو هغې خو ما باندې خپل سر قربانو د هغې جینۍ به درته څه وایمه هغې خو ما باندې خپل سر قربانو د هغې جینۍ به درته څه وایمه انضمام نادان صاحب دا غزل دی لیونی شوی وم ما ځان ته زنځیرونه جوړول لیونی شوی وم ما ځان ته زنځیرونه جوړول په یو وخت کې مې ستا ښکلي تصویرونه جوړول لیونی شوی وم ما ځان ته زنځیرونه جوړول په یو وخت کې مې ستا ښکلي تصویرونه جوړول په یو وخت کې چې ته لاړې جدا شوې په یو وخت کې چې ته لاړې جدا شوې په یو وخت کې مې مانځه کې هم شعرونه جوړول په یو وخت کې چې ته لاړې جدا شوې په یو وخت کې مې مانځه کې هم شعرونه جوړول او زه ډېر نادان وم ساده وم په هېڅ نه پوهېدم زه ډېر نادان وم ساده وم په هېڅ نه پوهېدم دغه رقیب سپي به ما ته هم ګیمونه جوړول زه ډېر نادان وم ساده وم په هېڅ نه پوهېدم دغه رقیب سپي به ما ته هم ګیمونه جوړول او چې کله به ټوکمار کلي ته راغی چې کله به ټوکمار کلي ته راغی ما نادر به په رومال باندې ګلونه جوړول او چې کله به ټوکمار کلي ته راغی ما نادر به په رومال باندې ګلونه جوړول او ویلي نادر پاگله ته مې سوځولې ویلي نادر پاگله ته مې سوځولې ستا د کس ته مې په مخ باندې خالونه جوړوئ ویلی نادر پاگله ته مې سوځولې ستا د کس ته مې په مخ باندې خالونه جوړول انضمام صاحب بس نور خو داسې نشته که تاسو راته یو وړوکی ونه غزل ډالۍ کړو نو ډېره مننه نادر صاحب ډېر ښه غزل دی وي ښه شعرونه دي شریک کړلو او یو نوي شعرونه دي یو څو ارمان صاحب ته د ډالۍ وي چې قرباني خو راغله ډېره ښه ده قرباني خو راغله ډېره ښه ده د هر سړی پکې پیدا ده قرباني خو راغله ډېره ښه ده د هر سړي پکې پیدا ده او دا قرباني خو راغله ډېره ښه ده د هر سړي پکې پیدا ده او دا اوس نوي مسله ده چې غوښې واخلي وډوکي غریب ته ورکوي نه دا نوي شعرونه دي څه غلطي به پکې وي او نادر پاگل صاحب تاسو هم ډېره مننه چې راغلی مونږ ته مې وخت وي ارمان صاحب تاسو هم ډېره مننه ډېر د لرې ځای نه راغلی تیاره کېږي باران هم راتلونکی دی او موسم هم ډېر کړپړ دی تر دې وخته مې په لوی الله سپارم انضمام نادان غواړي اجازت د لوی الله په امان अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।